أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم جمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بیبیانو بیان شروع کړو او د مقاصد د پاره چې د هرې بیبي د حضور پاک سره کوم ژوند تیر شوی دی هغسې ژوند زموږ زنانه مسلمانانې د خپلو خاوندانو سره تیر کړي مقصد مې پکې دا و درېیمه بیبي چې حضور پاک په نکاح غشتې ده هغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې خو ډېر اوږد تاریخ دی بعضې علماو پې غټ غټ کتابونه لیکلي غټ غټ ځان له د دې په تاریخ په سیرت په تاریخ خو زه راته چیده یو څو ضروري خبرې کوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک د هجرت نه مخکې پیدا وه او دا وی ما چې سترګې غړولې دي نو ما مور او پلار په کفر نه دي لیدلی زما مور او پلار دواړه مسلمانان داسې وخت کې ما سترګې غړولې دي د پلار نوم یې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوبکر د حضور پاک خاص دوستو او حضرت ابوبکر صدیق په صحابو کې هغه شخصیتو چې په بالغانو سړو کې ړومبي ایمان په نبی علیہ السلام دراوړی دی او رسول الله مبارک ورته رور ویلی دی لکه اوس چې څنګه دوه کسان یو بل سره خپل تعلق جوړ کړي لکه وایي بس دا زما د رور په شانتې دی رور مې دی هغه زمانه کې به مستقل دا رورولي وه ابا داسې نه وه د جاهلیت په زمانه کې چې به یو د بل رور شو د اسلام نه مخکې ابه داسې و لکه نسبي رور چې وي د هغه د لور سره به نکاح منه وه اسلام چې راغی نو په اسلام کې هم په لومبۍ زمانه کې دا رورولي وه حضور پاک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو د مهاجرینو د انصارو مواخات یې جوړ کړ یو بل سره رورولي وی دا ستا رور شو دا ستا رور شو خیر حضور پاک د ده سره خپله یو رورولي وه چې ته زما رورې نو د دې پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د مور نوم یې زینبو او په ام رومانې کنیه وه عربو به دا کنیه چې دا زوی ته نسبت کېږي د پلانکي زوی مونږ وایو یا د پلانکي پلار دا به ډېر د فخر شی ګڼه نو د مور نوم یې زینبو او زینب بنت عامر او په ام رومان باندې مشهوره وه پلار ابوبکر بنو تیم قبیله دا په عربو کې مشهوره قبیله وه په قریشو کې د حضور پاک سره په اتمه پیړۍ کې یو ځای کېږي نو ابوبکر د طرف نه د بنو تیم قبیلې سره تعلق او مور د بنو کنانه قبیلې سره تعلق د قریشو د دې ډېر لقبونه دي د عایشې صدیقې ام المؤمنین هم ورته وایي ام المؤمنین خو د هرې بیبي لقب و کنیه وه د مسلمانانو مور خو د دې خاص یو لقب طیبه ورته وایي نورو بیبیانو تم د طیباتو نسبت قرآن ذکر کړی دی خو دې ته به طیبه وی حبیبة الرسول د پیغمبر محبوبه حبیبة الرسول بنت ابی بکر حضور پاک بہت اکلوی یا بنت ابی بکر اید ابو بکر لور او حمیرہ بے وتوی حمیرہ سوربونے توی درنگ خکولی و خشتوا پا قد و قامتم خشتوا پرنگم خکولی و نو حضور پاک بہت اکل حمیرہ وی سوربونے
او کله به ورته عایش وي دا زمونږ طالبان پې پوهېږي منادا مرخم ورته وي یا عایش د هجرت نه مخکې د حضور پاک سره دې نکاح شوې ده او نکاح په کومه طریقه وشوه اقا تاسو ته ما ویلي حضرت خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان ابن مزعون بیبي و حضور پاک لراغلی وه وی د الله رسول نبی علیہ السلام غمجن و ډېر کنه ځکه بیبي حضرت خدیجه هم وفات شوی و ابو طالب به ډېر خدمت کوم وفات شوی نو ډېر غمجن و نو ورته وی دوه ښځې د مې په نظر کې دی او درته کومه یو کونډه ده او یو پیغله ده نو کونډه حضرت سوده و د هغې قصه مې تېره جمعه کې کړې وه هغې ورته د هغې د پارم دې د مونږ پښتو کې چې ورته دلالي وایو چې یو ښځه چاله څوک ګوري او تلل راتلل پکې کوي نو دا پکې هغه دلاله غوندې وه د مینې او د محبت توجه نو حضور پاک پې آمادګي ظاهره کړه نو دا حضرت خوله راله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لا وی ما خو حضور پاک ته تاسو ته پته ده چې ډېر زیات پریشانه دی ځکه خدیجې ډېر خدمت کړی دی هغې پسې ډېر خفه دی نو ما ورته دوه ښځې ښولې دي یو مې ورته د زمعه لور ښولې ده سودا اخو مې ورله خبره وکړه یو مې ستا لور ورته ښولې ده عایشه ابوبکر صدیق ورته وی چې عایشه خو زما لور ده لیکن زه خو د پیغمبر رور یم نو دا خو ویره ده نو ویرې سره خو څوک نکاح نه کوي وی زه به د حضور پاک نه تپوس وکړم نو ابوبکر صدیق هم بیا د حضور پاک نه تپوس کړی او خوله م راله هغې ته مې وله تپوس وکړو چې د الله رسوله تا خو ابوبکر ته رور ویلی دی نو دا خو ستا ویره شو نو ویرې سره خو څوک نکاح نه کوي نو نبی علیه السلام وفرمایل ته زما رور یې خو دیني رور دینی رور د مینې رور د تعلق په بنیاد رور د دین د تعلق په بنیاد او هغه نکاح چې منه ده نو هغه د نسبیر ویرې سره منه ده چې نسبیر وري هغې سره منه ده یا رضاعي د رور اولاد سره منه ده نو ته خو زما نسبي یا رضاعي رور نه ته خو زما د دین په بنیاد رورې دې سره زما نکاح جایزه ده نو بیا د دې سره نکاح شوه د نکاح وخت کې ردی عمر کمو علما پکې ګورې سه اختلاف کوي مشوره دا ده چې د شپږو کالو عمر یو په اډ غټه وه ده مضبوطه وه او ډېره زیاته هوښیاره وه په ماشوموالي کې د هوښیاره وه عربو به ګورې دې ته هم کتل د لور هوښیارتوب ته به یې کتل چې لور به یې هوښیاره وه زر به یې ورکوله دا د هر چا خپل رواج او چې لور به یې ساده وه نو بیا به زر نه ورکوله چې لور به عقلمنده وه نو زر به یې ودوله چې د هوښیاره د عقلمنده د پرې چې پردې کور پې باد شي او چې دا ساده ده نو خاوند سره به ښه ژوند نشي تېرولی نو ژوند به یې خراب وي نو چې لږه تجربې شي او مشره شي نو بیا به یې ودوله نو نکاح د حضور پاک سره شوی وه د شپږو کاله وه دا په خپله وایي زه د خپلې نکاح نه هم خبر وی زه وروستو د نکاح نه خبر شوم او زما وروڼو د شریعت قانون خو دا دی چې څوک د یو جینۍ نکاح تړي نو په کار دا دی چې مور ته تپوس وکړي پلار ته تپوس وکړي چې زه ستا په نکاح ورکوم دی وکیل شي لیکن که چرته پلار ته پته وي زمونږ په دې وطن کې دا یو رواج دی چې جینۍ ته پته چې زما پلار نکاح تړي مخکې نه خبرې مور خبر کړي خور خبر کړي په هغې خبرې چې پلار مې نکاح تړي او دا پې راضي وي نو بیا د تپوس ضرورت هم نشته حتی که دا جینۍ ناخبره وي پته م ورته نه لګي او پلار یې نکاح وکړي او پردی سړي یې نکاح وکړي او وروستو پې راضي شي چا ورته وي چې هلک جینۍ ستا خو یې نکاح وتړله او دا پې راضي شوه نو دغه نکاح هم صحیح ده نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشوه او په کومه میاشت کې د شوال په میاشت کې مونږ چې ورته د رکوټ اختر میاشت وایو په دې کې نکاح وشو دا ولې د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح کوله د یو رسم ختمه و د جاهلیت په زمانه کې دا رسم و چې د دوه وختونو په میاشت کې په رکوټ میاشت کې به دوی نکاح نه کوله
شوال اشاله نقصان ته وي وی دې کې به بې برکتي وي په دې نکاح کې او دې کې به نقصاني او دې کې به سپېرتوب وي هغه رواج ګورې اوس هم دا دی را روان دی ختمیږي نه اوس هم ډېر خلک وایي د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح مه کوئ دا به نقصان پیښیږي او دې کې به نقصان وي اوس هم خلک وایي د دوه اخترونو په میاشت کې واده مه کوئ نکاح پکې مه کوئ دا ډېره غلطه خبره ده دا رواج رسول الله مبارک ختم که خو ختمیږي نه اوس هم څوک نه ختمی عایشه صدیقه فرمایي وی زه هغه ښځه یم چې زما نکاح د رکوټ اختر میاشت کې د دوه اخترونو منځ کې شوې ده زه هغه ښځه یم چې زما واده د حضور پاک سره د رکوټ اختر په میاشت کې شوی دی یعنی د دوه اخترونو په منځ کې شوی دی نو وی زما نه برکتي ښځه بله کومه یوه ده وی د څونه برکتي زما نه برکتي ښځه اړو شته دی نه نو ګوره علما زمونږ لیکي که څوک په دې نیت د دوه اخترونو منځ کې نکاح کوي چې دا د جاهلیت رسم پې ختمو دا رواج او پر رکوټ اختر کې په دې نیت کوم چې حضور پاک دا نکاح کړی دا او د جهالت دا خبره به ختمه کم نو دا مستحبه ده په دې کې ثواب دی امام بخاری رحمت الله علیه نکاح فی شوال په دې باب باقاعده ښودی دی دا په دې نیت چې کې نو په دې کې اجر دی او په دې کې ثواب دی تاسو هم چې نکاحونه کوئ هر وخت کولی شئ د نکاح دپاره څه خاص وخت نشته د واده دپاره هم څه خاص وخت نشته هر وخت کولی شئ خو که وسم کېږي او په خپل اختیار کوئ نو بیا د شوال په میاشت کې کوئ د رکوټ اختر په میاشت کې په دې نیت چې حضور پاک په دې کې د عایشې نکاح کړی ده او چې دا رسم پې ختم کم نو په دې کې به برکتي انشاءالله العزیز بهر کیف عائشہ صدیقہ چې کله هجرت شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د هجرت نه پس بیا د دې واده شوی دی د هجرت نه پس هغه وخت کې دا پیغله وه دا د 9 کالو پیغله وه عائشہ صدیقه په خپله فرمایي دا د دې خبره د قول دی وی اذا بلغت المرأة 9 سنین فهي امرأة وی چې ښځه 9 کالو ته ورسیږي بس دا بیا جنینی دا بیا ښځی دا د دې خپل الفاظ د هر وطن خپله آب و هوا وي د هر وطن خپله نشونما وي او د هر انسان د وجود خپل انداز وي نو په دې کې څه خاص خبره نشته دا پیغله وه چې کله ودېده او دا ډېره زیاته خوشنمام و خوشرنګه وه او د قد نه مزیداره و خشته وه او ډیره زیاته زاهده و پاک دامنه ښځه تیره شوې ده ډیره زیاته پاک دامنه تیره شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل عایشې بیبي ته وفرمایل وی عایشې وی زه ادوم په خوب کې ماله ته یو فرشتې د ریخمو په ټوکړه کې راوړې ستا تصویر یې ما ته راوړو د ریخمو ټوکړه وه دا لا ډیره مخکنۍ خبره وه د ډیرې زمانې خبره وه بیا هغه ټوکړه چې کوله وکړه ما وکتل نو په هغې کې ستا تصویر و وی ما ته وی چې هذه امرأتک دا ستا بیبي ده بیبي دا به ستا بیبي وي وی استله خدای چې پیدا م نه وه عایشه صدیقه هغه وخت کې خو ما وی چې که دا خوب د الله د طرف نه ځکه دا زوړ خوب دی مخکنی د پیغمبرۍ نه مخکې خوب دی که دا خوب د الله د طرف نه نو دا به خدای پاک جاری کوي نو هغه خوب خدای جاری که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین ډیر زیاته غشت دی امت ته رسول حضرت ابو هریره پس دویم نمبر د حدیث په استاذه کې زیاتر احادیث د دې منقول دي د حضور پاک 2210 احادیث د امت ته رسول دي 2210 احادیث په دې وجه د حضور پاک نه به په مسلو کې باقاعده تفصیلونه کول عمر یې لږ کم وه په عمر کې خو ډېره زیاته هوښیاره وه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
منحوسب عذبا چې چا سره حساب کتابو شو برباد شو تبا شو دا ورته څه وایي ګوره دا عمر یې څونه کم دی لیکن دا پیغمبر مبارک ته وایي د الله رسوله ته وایي چې چا سره حساب وشو غرق شو برباد شو وی الله خو وایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا بعض خلکو سره به قریبه ده چې خدای آسان حساب وکړي نو آسان حساب خدای ته وایي چې سړی پکې غرق کېږي نه سړی پکې بخیلي کېږي رسول الله مبارک ورته فرمایي عایشه ذالک دا زه چې کومه خبره کوم دې ته په عربۍ کې عرض وایي دا چې قرآن وایي دا په عربۍ کې عرض ورته وایي او ډېرو بندګانو سره به الله هم دقسې وکړي الله به ورته وایي ای بنده تا خو دا ګناهونه کړي دي که نه دې به غږ دا نه وایي چې نیم ځه ما دله په نیکو بدر کړلو جنت ته ځه تا خو دا پلانکی ګناه کړې ده دی به انکار نشي کولی زه ما وبخلې نو ډېرو سره به الله هم دغه معامله کوي او چې دا زه ویم چې چا سره حساب وشو برباد شو هلاک شو ولکن من نوقش هلکا چې پوره حساب کتاب ورسره وشي لکه یو شریک چې بل شریک سره کوي چې بنده عمر دې څونه په دې عمر کې پتا څونه منځونه فرض کړي دي څومره دي زکات دې څومره در باندې فرض ورکړي دي څومره دي او دا دومره ګناهونه دی ولې کول او ما در سره احسانات کړي او تا زما د احسان څه شکر ادا کړی قسم دې که د خدای د نیو نعمت شکر مونږ ادا کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده یو ځل حضور پاک وفرمایل چې هر انسان چې څومره دی دا الله دا نعمت شکر نشي ادا کولی چې دا الله کم احسانات تی په بنده باندې رده نعمتونو شکر نشي ادا کولی که دې ډېر زیات عملم کوي لن يدخل الجنة احدا عمله دا عمل دې جنت ته نشي داخلولی دا عمل دومره نه دی چې د خدای د نعمت شکریه پیدا شي نو دا طالبان پی پویگی دیوی نکره پا سیاق دا نفی که عموم فیده کئی نو فوراً صحابو تا پوسو که ولا انت یا رسول اللہ ستا عملم تا جنت تا نشی داخلو لی اوہو دا پیغمبر سون عمل دی او دا حضور پاک عمل دا سیو لکه دا سروزارو پشان زمونگ دا عمل مثال دا مالوچو دا ڈمبر دی مونږ ډېر زیات رکعتونه منځونو کو خو هغه سوچونه فکرونه پکې دي چې کوم پیغمبر کوي مونږ پکې د دنیا سوچونه کوو نو زمونږ عمل د مالوچو د بوسو په شانته دی ډمبر یې ډېر دی خو وزن یې نشته د پیغمبر د عمل مثال د سونې په شانته دی که د هغه لږ عمل مي خو هغه وزنداري په هغې کې اخلاص ډېري هغې کې الله سره مناجات او محبتونه او د خدای سره رازداري او معراجونه ډېري په دې یو منځ کې لیکن بیا هم پیغمبر مبارک څه فرمایي وی ولا انا زم په خپل عمل جنت ته نشم داخلېدی مگر الا ان یتغمدنی الله منه برحمته یا یغمدنی الله منه برحمته مگر کما خدای په خپل رحمت کې پټ کړي نو دا بېله خبره څونه لوی عمل دی د پیغمبر مبارک لیکن بیا هم په پیغمبر د الله احسانات ډېر دي دا یو احسان چې نبوت یې ورکړی دی او پیغمبري ورکړې ده د ګناه نه پاک پیدا دی په ماشوموالي کې او په لویوالي کې ګناه ته نه کېږي معصوم دی دا یو نعمت څومره ډېر دی نو حضور پاک ورته فرمایل عایشه دا چې الله وی سوف یحاسب حسابا یسیر آسان حساب بوشي وی دا عرض دی اسه به ورته الله ګناه ور مخکې کې او به بخي جنت ته به بوځي ولکن من نوقش هلک او که چا سره پوره حساب کتاب شو نو دا هلاک شو برباد شو څومره هوښیاره ښځه ده دا یو ټکي تپوس یې د حضور پاک نه کړی او د رسول الله مبارک هم دې سره مینه ډېره زیاته وه د اختیار نه بر مینه وه ورسره او د دین د پیغمبر علیه السلام سره ډېره مینه وه یو ځل حضور پاک د بیبیانو نه لږ خفه شوی و په کور کې خامخا دا حالات راځي
نو نبی علیہ السلام برک وټه و بالخانه ورته وي هغې ته ختلې و قسم یې ورته خوړلی چې یوه میاشت به زه تاسو سره نه میلاوېږم هغې بیبیان هم خفه وې ژړلې صحابه هم ژړل هغه اوږده قصه ده هغه راته اوس شم کولی و چې میاشت کله پوره شوه نو نبی علیہ السلام راکوش یو کم دیر شو هغه میاشت نو عایشه ورته څه وایي وایي د الله رسوله تا خو د میاشت قسم خوړلی او وایي دا خو یو کم دیر ورځې تېرې شوې اعده عدا وایي زه دا ورځې شمېرم یو ورځ شمېرم حضور پاک ورته وفرمیل عایشې دا میاشت یو کم دیر شده نو الله قرآن شریف کې آیت نازل کړ هغه آیت واورئ قرآن شریف کې الله فرمایي چې څنګه دی آیت وی ان کنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن متاعا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما چې دی بیبیانو ته ووایه که دنیا م خوښوي د دنیا مال او جامې او جوړې م خوښوي نو دله به درکم او خدان نه به م جدا کم خوشې به م کم او که الله او رسول او آخرت هم خوښي نو بیا به د دنیا کالیګان او جامې او جوړې نه غواړئ بیا خدای پاک تاسو له ډېر لوی اجرونه او ثوابونه مقرر کړي عمر خو را دې کم نو چې کله حضور پاک عایشې ته د آیت واورو او ورته وی عایشې ما تاله اختیار درکه دنیا دې خوښي چې هر څه درکم خو جدا به دې کم او که آخرت ته خوښ دی الله او رسول دې خوښ دی خو عایشې زر فیصله مه کوه مور پلار سره مشوره وکړه مطلب یې دا چې دا خو کشره ده هسې نه چې دا بنګړي او کالي او جامې خوښې کړي نو مور پلار سره مشوره وکړه نو بیا فیصله وکړه نو دا ورته څه وایي وایي د الله رسول په دې کې به زه مور پلار سره مشوره کوم چې مور پلار سره مشوره وکړم چې کوم شی خوښ کړم بل ارید الله ورسوله زما خدای او رسول خوښ دی زما دنیا او د دنیا کالیګان نه دي خوښ دې کې زه د نورو د مور پلار سره مشورې نه کوم خو د الله رسول نورو بیبیانو ته زما دا فیصله مه وایه ښه ځکه نورو ته به اوس تم دا خبره کوې هغې له به یم اختیار ورکوې هغې ته زما دا خبره مه کوه چې عایشې خو زه خوښ کړم او خدای واغېسته مطلب یې دا که هغې پکې یو قصد و پکې چې د دنیا خوښه کړي او لږې پکې ستا ناخوا شي نو بیا به مونږ لږې کمې به شو بیا به راله زر زر راځې نو رسول الله مبارک ورته فرمایل وی زه خدای آسان چې په خلکو اسانتیا راولم دې له خدای پیدا کړم دې له نه یم رالیږلی چې خلکو ته سختې خبرې کوم زه به هم ستا دا فیصله ټولو بیبیانو ته اورم چې عایشې دا فیصله یو ځل حضرت دا بیبیانې چې وې د حضور پاک دا دوه ډلې وې پنځه یو طرف ته وې د هغې مشره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها او څلور بل طرف ته وې د هغې مشره حضرت عایشه صدیقه وه ښځې خو بیا هم خامخا په کور کې دننه وي داسې دوه ښځې چې وي که زه اکثر وایم لکه لږه ګزاره کوی ګوره د هر چا دویمې ښځې تړی کېږي درېمې ته او څلورمې ته بیا اړه نه کېږي خو دې دویمې ته د هر چا اړه کېږي او زه یم که دویمه دی وکړه نو شپه به بیا پندرم پایه تېری نه به بره خطې شو نه به لاندې کودېږي خیر چې څوک انصاف کوي نو ښه خبره ده قرآن شریف کې رب العالمین دا فرمایي چې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع که دوه کې که درې څلور ورپسې فوراً فرمایي الا تعدلوا فواحدة که انصاف نشئ کولی نو ګورې بیا یوه ښځه وکړئ او زمونږ په وطن کې انصاف ګران دی څوک انصاف نه کوي چې یوه ښځه وکړي ښه په مینه محبت نو هغه زړې ته بیا د نوکرې د نظر نه په کم نظر ګوري او که دې نه وي یوې سره چې لږ روانه شي نو بلې له منډه وایي او چې بلې سره روانه شي نو بلې له منډه وایي نو په دې وجه زموږ شریعت اجازت ورکړی دی خو نه بې انصافي به نه کوې انصاف به کوې نو د حضور پاک بیبیانې نهه بیبیانې پنځه ځان له یونینو ځان له ډله وه او څلور ځان له ډلې نو چې خلکو به صدقه راوړه خلکو ته خو پته وه چې د حضور پاک خو د عایشې بیبي سره مینه زیاته ده نو چې په کومه شپه به د عایشې سره نمبر و نو په هغه شپه به خلکو صدقه نه هدیه او ډالۍ به راوړلې په هغه شپه به یې راوړلې مطلب دا چې حضور پاک یې د عایشې سره وخوري دا بله ډله چې وه دوی وی چې دا خلک خو زیاتې کوي بخاري کې حدیث دی نبی علیہ السلام ته ویل پکار دی چې اعلان وکړي د خلکو ته چې د هرې بیبي سره یم نو تاسو هدیه راوړئ
چې څنګه د عایشې دا خوښه ده چې د حضور پاک سره یو ځای خوراک وکړي نو زمونږ هم دا خوښه ده چې د پیغمبر مبارک سره ګوتې په کاسه کې یو ځای ورسره خوراک وکړو دا خو زمونږ دپاره منقبت دی نو حضرت ام سلمې ته یې وایي چې تا له کله حضور پاک راشو نو دا ورته ووایه نو چې نبی علیه السلام هغې کره راغی د هغې نمبر و نو هغې ورته لوی خو حضور پاک ورته اړو جواب نه ها وکړل نه نو په دوباره چې بیا وله نبی علیه السلام راغی نو بیا ورته وویه بیبیانو دې تپوس وکړه څه چل دی وکړه وایي ما خو ورته وویل خو پیغمبر مبارک نه ها وکړل نه وکړل وایي هغې پورې به ورته وایي چې درته یو خبره وکړي نو چې پیغمبر مبارک بیا راغی د الله رسول بیبیانې وایي چې ته په منبر اعلان وکړه چې د هرې بیبي سره هم نو چې څوک تحفه ډالۍ راوړي نو راوړی یوازې د عایشې په وخت کې مه راوړی نو بیا نبی علیه السلام بیا غږ ونه کړه نو چې په درېیم ځل راغی نو بیا ورته ام سلمه وایي وایي د الله رسول دا درېیم ځل چې زه تا ته ویم ټولې بیبیانې دا تقاضا کوي چې اعلان وکړه په منبر چې هرې بیبي سره هم نو تحفه ډالۍ رالیږي یوازې د عایشې د نمبر انتظار مه کوئ حضور پاک ورته څه وایي اے ام سلمې لا توزینی فی عایشه د عایشې په حق کې ما مه خفه کوه ما له ضرر مه راکوه وی قسم دی چې زه تاسو سره په بستر کې پروت یم نو وحی نه راځي او چې عایشې سره زه په یو بستر کې پروت یم بیا هم د الله د طرف نه وحی را روانه دا خو زه نه ویم خلکو ته چې راوړی که نه که ما ویلي نو بیا ټیک تا دا خلک په خپله مینه او په خپل محبت راوړي خامخا ګوره هغه مینه د یو سړي دوه ښځې دي چې دی پکې په خپل اختیار طرفداري کوي دا ګناه ده او که د زړه نه یوې بیبي سره مینه زیاته بلې سره کمه نو په دې خدای پاک نیوکه نه کوي رسول الله مبارک به په خپله فرمیل اللهم هذا قسمی فیما املکو دا ده چې هرې بیبي له یو شپه ورکوم دا هغه دی چې زما اختیار دی نو په خپل اختیار په ټولو چکرې لګوم فلا تلمنی فیما تملک ولا املکو خدای چې زما په زړه کې کمې بیبي سره مینه زیاته ده هغه زما د وسه بار ده نو په هغې خدای ما مه ملامته کوه په هغې زما نیمکه مه کوه او زما ملامتیا پې مه کوه بهر کې زمارونو مینه د حضور پاک سره څومره وه د رسول الله مبارک د نکریزو بوی نو خوښ دا وی په خپله وی د پیغمبر مبارک د نکریزو بوی نو خوښ نو ما به د نبی علیه السلام په جون نکریزې نه پورې کولې چې د پیغمبر مبارک دا بوی نه دی خوښ دومره عجیبه ښځه او وی چې پیغمبر مبارک د دنیا نه لاړ د هغې نه پس ما نکریزې پورې کړې او یو جوړه جامو کې به دا غریب خپله زندگی تیروله یو جوړه جامې او یو ځان له یو کمیس ساتلی او د ریخمو لوپټه و یو کمیس د 3 درهمو دا به پروت و سله چې ته په خاندان کې قوم کې به خادي وه یا د اختر ورځ به وه نو هغه کمیس پیچو بس هغې اختر له ساتلی او یا خادی له ساتلی او یو د ریخمو لوپټه وه دی ځان له ساتلی و اختر او خادی له باقي په یو جوړه کې خپله زندګي تېره کړې ده په یو جوړه کې چې کله به هغه خیره نه شوه نو به یې ځان له ووینځله بله کمیس پې یې واچو نو چې به اوچه شو نو بیا به یې هغه واچول او سخي څونه اوهو عبدالله ابن زبیر دیر وارو د یو وخت کې د مکې مکرمې او د طایف د دې علاقې بادشاهي وه ورسره نو هغې به پیسې را لېږلې او دی به خیرات کولې هغې به پیسې را لېږلې او دی به خیرات کولې نو یو ځل یې وله دراهم راولېږل دومره ډېر و دومره ډېر چې عایشې بیبي هغه نوکرې ته وې هله په کاسې ډکاوه کاسې او په دې خلکو ویشه دومره بلا روپۍ ورته را لېږلې په بوجو کې نو نوکرې به کاسه ډکوله او په کوڅو کې به یې ویشلې دا ورته دقسې ناسته وه نو چې روپۍ خلاصې شوې وې څه خو پاتې نه شو که نه وې نه ټولې مې وویشلې نو په دغه روز یې روجه وه نو چې ماښام شو نو هغه نوکرې ته وی خادمې ته وی روجه ماتې راوړو څه دله راوړو روجه ماتې کم دی وی دومره په زرګونو روپۍ دې په خلکو وویشلې نو یو روپۍ به رېته پرېښې وه نو ما به پې د لوس روجه ماتې خو برابر کړی و که نه نو عایشې بیبي ورته وخندل وی چې اوس راته یادی نو هغه وخت به دې راته یاده کړې وه که نه
بیا هغه خپل هغه دعوت دومره سخي ښځه وه دومره پکې سخا وه چې دا ته یېره وه چې زما خو نن روژه ده او روژه به پسه ماتو یو ځل حضرت عبدالله ابن زبیر ته چا وی ته چې څومره مال ترور له رالیږې دی ترور وه د عبدالله ابن زبیر د مور خور وه د هغه د مور نوم اسماء د دې نوم عایشه وه یو ځل دی د حضور پاک نه تپوس وکړو وی د خلکو خو اولادي نو کونیه په اولاد یادېږي ام فلان د پلانکي مور د پلانه به فخر ګڼه نو زما خو بچي نشته زه به ځان ته څه وایم نو حضور پاک ورته وی ستا خوریې دی عبدالله ابن زبیر نو تا ته به ام عبدالله ویلې کېږي د عبدالله مور هغه ته ځان نسبت کوه نو هغه عبدالله ابن زبیر ته چا وی چې ته څومره پیسې رالیږي نو بس هغه یې ویشي او خیرات کوي بلا پیسې په ټوله مدینه کې ویشي ځان ته نه پرېږدي که ته وایې چې زما ترور به په ښکلی ژوند تېر کړي نو ښکلی ژوند نه تېروي په خلکو یې ویشي وی ښه دا چل کوي وی او یاره وی زما د قسمي که ما بیا دې له 1 روپۍ مو لیږله زه خو دې له لیږم چې دا په ښکلې جامې واچوي دا په ښکلې ژوند تېر کړي په ځان ولګوي په خلکو ویشي بیا سر پاره ورلیږم نو عایشې بیبي ته چا وی هغه خورۍ خو د قسم وخوړه دا وړلې راوړلې خلک کوي که نه هغې خو قسم وخوړه هغه چې بیا به د ترور له خیرات پیسې نه لیږم ولې ځکه دی ویشي او خیرات کوي په هغې دا ډېره خفه شوه وی ښځه ما خورۍ ما د خیرات نه منې کوي چې صدقه به نه کوي وی زما د په خدای قسمی نظر زما د په الله قسمی چې د سره به زه تر مرګه پورې خبرې ونه کوم د دنیا دپاره 3 ورځو نه زیاته روانه منه ده او د دین دپاره بیا زیات هم کولی شي عبدالله ابن زبیر ته چا وی چې هغې خو هم قسم وخوړ زمانه اوږده شوه به راتله او دی به کور ته نه پرېښود ورسره یې بلکل خبرې بندې کړې ته ما د صدقې نه منې کې ما د خیرات نه منې کې هغې خو د پیغمبر علیه السلام خیرات نه دی و که نه حضور پاک یې غېږ کې پروت او د وفات بیماری یې وه او نبی علیه السلام ورته وی عایشې وی هغه سره زر چې پراته تاخ کې هغه څه شو وی د الله رسوله پراته دي وی شا به خیرات کاله لږ ساعت پس چې حضور پاک بېهوشه شو بیا هوش کې راغی وی عایشې هغه سره زر دې څه کړل وی د الله رسوله تاخ کې پراته دي وی درته وایم چې خیرات یې کوې صاحب ستا نه نشم پاسېدی تا ته تکلیف دی تا نه نشم پاسېدی وی ما پرېږده او دا خیرات کا وی څه دې خیال دی په پیغمبر چې خدای ته لاړ شي او کور کې ته سره زر پاتې شي هغې خو د حضور پاک دار څه لیدلي د بنو نذیر او د فدق مالونه به د غونډ کال نفقه به بیبیانو له ورکړه د غونډ کال په یو ورځ کې دننه به بیبیانو خیرات کړه اس بنو بیا به خوراک نو دا څه وی قسم دی 2 میاشتې مونږ په کور کې تېرې کړي دي 3مه میاشت هم راختلې ده لیکن زمونږ په کور کې اور مونږ نه دی بل کړی سم خوړلی دي اسودان کجورې اوبه دا په دې زمونږ ژوند تېرېده د حضور پاک دا صفتونه هغې کې پراتو دا هر څه یې لیدلي عبدالله ابن زبیر چې کله سپی شو چې ترور خو زما سره روانه ده دې رضا کول غواړي نو جرګې یې پې شروع کړې کار نه کېده نو اخره کې د حضور پاک ماماخیل د بنو زهره قبیلې یو څو کسانو مسور ابن مخرمه رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف دی جرګه کړل دی به داسې کار کړی چې په کور کې دننه به یې پرده تړلې وه پرده نو په دروازه چې به څوک را دننه کېدل نو آواز به یې وکړه وی اجازت شته نو دی به وی او نو په دروازه به خلک را دننه شو نو دا به د پردې نه پورې غاړه و هغې به د پردې نه هغې غاړه نو هغې به د حدیث او مسلو تپوسونه کول دی به جواب ورکړه نو عبدالله ابن زبیر هغوی ځان سره څادر کې پټ که خپل څادر یې تې تو که او عایشې بیبي له اواز ورکه وی د مسلمانانو مور اجازت شته پلانکې او پلانکې وی اجازت شته وی او وی ټولو ته اجازت دی مطلب دا دی چې ترخ کې ځان سره هغه نیولی دی که څادر یې تو کړی وی او ټولو ته اجازت دی نو چې په دروازه ور دننه شو نو دوی د پردې نه پورې غاړه پاتې شو عبدالله ابن زبیر په پرده ور منډه کړل او عایشې بیبي ته یې رازداري شروع کړه ور تر غاړه وت چې زما ترورې ما معاف که ما غلطي کړې ما معاف که ما غلطي که وی نه ما قسم کړی دی
او دلته ورته د حضور پاک د ماماخیلو اوازونه کول چې دا مسلمانانو مور دونه روانه ښه خبره نه ده، معافې که معافې که معافې که. هغه هم معافي غوښتله نو بیا یې معاف که. نو چې معافې که د قسم داسې د نیکۍ نه وخورې نه قسم به ماتی، قسم یې مات که دی معاف که نو څونه پکار وه یو مریی زادور. قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک قسم مات کی یو مریی به آزادی، او که مریی په وس کې نو یا دې زمانه کې اوس مریان شته دی نه نو لسو مسکینانو له به 2 وخته روټۍ ورکوي او یا به جامې ورکوي. معمولي شی دی، دومره شی نه دی. لیکن حضرت عایشې صدیقې په دغه قسم ماتولو کې 100 مریان آزاد کړل، 100 مریان. او چې بیا به مو ته دا قسم را یاد شو نو دونه به وجړل چې لوپټه به د اوښکو نه ډکه شوه. سخي ښځه بنګړي کله کله اچولې دي بنګړي، او امیل به کله کله خپل امیل نو د اسمانه به غوښته خپلې خور نه، هغه هم د مشکڼو امیلو، هغه به کله کله په غاړه کې اچه. یو ځل په یو سفر کې حضور پاک مبارک او دې سره دام ورسره ده، د دې نه امیل روک شوی، صحابه ورپسې ګرځېدل او نبی علیہ السلام دا وایي زما په دې پتون د پاسه سر لګولی اودو دی کې د سار د مانځه وخت راغی او هغه علاقه کې اوبه د سر اړوې نه. خلک رالل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي وګوره که نه عایشې امیل روک کړی دی او داسې ځای کې یې روک کړی دی خلک امیل پسې ګرځي امیل مونی نه. اوبه نشته انور راخیږي، د سار وخت تیریږي، نه مشکونو کې شته او نه هلته اوبه شته. عایشه بی بی فرمایي وی بابا مې راغی ابوبکر او دې تشي کې به ما نه داسې ګوتې هغه راکولې، څه ورته وایي داسې غزار راکو. ما ته وایي چې خلک دې بند کړی دی ټول، اوبه نه خلکو سره شته او نه دلته شته او د مونځ وخت پې تیریږي، حبس دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بند کړی دی. یاره وی فبی الموت وی ما چې مړه شم ځکه دلته چې غزار ورکوي نو ډېر سخت درد کوي، خو ړقېدی نه شم. ولې وی حضور پاک مې په پتون پروت و، هسې نه که زه وړقم نبي علیه السلام خوب خراب نه شي. وی دې کې حضور پاک راویښ شو، چې راویښ شو نو الله د تیمم آیات نازل کړ. وی حضرت اسید ابن حضیر وی حضرت ابوبکر لپا منډه لاړ چې ما هي باول برکتکم یا اهل ابي بکر، ای د ابوبکر اولاده دا ستاسو لومبی برکت نه دی ښه، دا بل برکت. که دا امیل تا نه نه وی روک شوی او دلته کې تی ساره شوی نه وی نو تیمم به نو نازل. نو خدای پاک مسلمانانو ته څومره اسانه کړه عایشې بیبي د وجه. دارنګې ډېر مناقب دي. یو صورت کې لویه حصه په صورت نور کې د عایشې بیبي په مناقبو کې نازله شوې ده. غټ غټ صحابه به راتلل او د دې نه به د مسلو تپوسونه کول. دا فرمایي وی زه ډېره خوش قسمت یم، وی حضور پاک زما سینې ته ډډه والې وه، سر مبارک زما د زنې او زما د سینې په دې منځ کې پروت و. دغه ورځ داسې وه د حضور پاک د وفات چې د پیغمبر علیه السلام طبیعت ټیک و، نو صحابه پوه شو چې پیغمبر مبارک رو رو ټیک کېږي، ځکه سار وختي نور کله به 2 کسونه وو او جومات ته به بوته او په دغه سار حضور پاک په خپله پاسېده او د جومات چې کومه کور د کوټې دروازې به جومات ته نو هغې ته لاړ. په خپله پاسېد. د دې نه مخکې 2 کسو، یو کس اوږه ورکړې ده او بل کس او جومات ته یې بوتلې دی او خپو کې دونه طاقت نو چې دا خپې ورپسې راښکې شوې په ځمکه یې کرښه جوړه کړې وه. په دغه سار چې وفات کېږي په خپله پاسېده. د جومات دروازه و هغې باندې پرده لګېدلې او پردې اوچته کړه چې صحابه ته وکتل، صحابه په صفونو کې ولاړو. نبي اسلام ډېر خوشحاله شو. صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخې داسې ښکلې خشته راته ښکاره شو، ډېرې ورځې پسې مو لیده. وی مونږ وی چې بس ورمنډه کوو رانیسو پیغمبر مبارک اوچتو یو جومات ته یې راولو، خو چې پوه شو چې مونځ د خلکو خرابېږي مونږ ته اشاره په لاس وکړه چې مونځ پوره کې کوټې ته له طبیعت یې ټیک و، یوازې بس دا وه. او حضور پاک وی دې کې زما ورور راغی عبدالرحمن او لاس کې مسواک و.
وی هغه مسواک مګه د حضور پاک تپوس ته راغی وی حضور پاک داسې په شوق ورته وکتل وی زه پرې پوه شم چې مسواک ته اړه کېږي مې د الله رسوله مسواک ته مړه کېږي سر یې وړقو چې او وی ما هغه مسواک راواغېسته وی چې راوامېغېشت لږ کلک و نو ما زر پې چکونه ولګول او نرم مې که پوس مې که او اوبو کې مې مو ومې څنډه او بیا مې پې چکونه و نرم مې که او حضور پاک له مې ورکه یاره وی داسې ښکلې مسواک یې ومږه چې په جون کې دومره ښایسته مسواک چېته نه ومږلی او بیا ما له هغه مسواک راکړه چې ریکه ما وی چې دا خو د حضور پاک د مبارکو لاړو لړلې مسواک دی نو ما زر په خپل